بسم الله الرحمن الرحیم. د خوبونو تعبیر په سلسله کې یو ور بیا انشاءالله ستاسو خدمت کې یم. زه احمد بشیر لقماني. یو خوب د ورور اواز یې ریکارډ کړی ده، اورو یې. سلام هسې د شپې په خوب کې د یو ماما په واسطه باندې یعنې ماما نه راسره همکاري خو اوله په دې پړانګ باندې ما حمله وکړه، ما راونیو، بیا ماما نه راسره کومک شو، دا مو تړه ومې یا دا مې چې کله ونیو له ده نه وروسته نه پرېږدم څه شي بل شي مصروفه شولو خوب کې، نو دا چا بېرته پټ خوشی کړی و. په دې مورد مې تشویش شوم او ته ورکې چې په تعبیر باندې ځان پوه کړم. تاسو مې هم په لیکلې بڼه هم وایس در واستوم. نو دا ورور خوب لیده پړانګ زمري دا په خوب کې لیدل، څه کله انسان ترې ډارېږي نو دا ښه بیا تعبیر نه لري، او څه کله انسان ترې نه ډارېږي نو بیا ښه تعبیر لري. او پړانګ په خوب کې لیدل نو دشمن باندې تعبیر کېږي، مشکلاتو باندې کله کله د انسان په شخصیت باندې هم تعبیر کېږي، څه صحیح وي او ډار نه وي. نو دې خوب کې ته د ډار په وجه باندې دا پړانګ دې قید کړي، نو د دې معنا دا ده ستا شخصیت هم ښه قوي دی. یو پړانګ قیدول دا خو هر څوک نشي کولی، او د پړانګ بندي کول قیدول دا غلط کار هم ده، انسان ته مشکلات پېښ کولی شي. د دې تعبیر په دې باندې کېږي چې تا یو دښمني یو مشکل یو چا سره لانجه تا په خپل لاس ستا له لاسه یو مشکل تاته پیدا شوی ده او هغه لږ غټ شوی هم ده، او په دې کې یو بل څوک در سره هم ده، ماما دې مثلا هغه څه خبرې کړي دي یا تحریک کړی یا بعضې خلک چې دي هغوی پیغورونه ورکوي، نو د دې په وجه باندې تا ته یو مشکل پیدا شوی و، یو مشکل پیدا کېږي یا پیدا شوی و یا پیدا کېږي، نو ته ډېر احتیاط وکړه چې دا مشکل تا نه غټ نه سي او تا ته خطر پېښ نه شي. نو داسې ته وایې چې بیا یو کس دا بېرته دا پړانګ یې خوشي کړي، نو د دې معنا دا ده چې یو بل د خیر انسان ده چې هغه ته اعتبار هم پرې نه لري، او هغه انشاءالله دا مشکل ستا حل کړی ده یا یې حل کوي که څه مشکل پیدا کېږي. نو کوشش وکړه د یو چا په خبره باندې تحریک نه شي او ځان ته مشکلات مه جوړوه، او د یو کس سره یو داسې یو دښمني حالت کې هغه سره پاتې کېدل یا داسې یو خبره یو چا ته کول چې بیا وروسته هغه تا ته تکلیف پېښوي او وروسته په هغه باندې یو خبره وشي هغه بیا په تا اوري، نو ښه خبره دا ده چې سړی د خپل حد کې اوسېږي او ډېر غټې خبرې مو ونه کړي، یو چا ته داسې خبرې ونه کړي هغه بیا وروسته آینده ورته مشکل جوړ شي. نو د خوب تعبیر همدغه شو، ستا یو مشکل ځان ته پیدا کړی و د اشتباه په وجه باندې، د یو چا تحریک په وجه باندې، نو هغه مشکل دی د یو بل دوست په واسطه باندې چې ته دومره اعتبار هم پرې نه لرې. دا خوب کې ته فکر کوې چې یو څوک هغه خوشي کړی دی او ته هغه نه پوهېږې چې دا څوک دی، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو کس ته په اعتبار نه لري دومره، کورنۍ اعضاو نه ده، کورنۍ غړی نه مو څوک دی یا نږدې خپل هم ده، نو هغه دا مشکلاتو حل کولو کې تا سره کوشش کوي او څه تکلیف وي څه خبره وي هغه درته حل کوي. نو انشاءالله چې الله تعالی دې وکړي دا مشکلات دې حل شي. والله تعالی اعلم.